د ولسي جرګې غړي او عام افغانان په هیواد کې روانو ناامنیو سخت اندېښمن کړي او ټینګار کوي که حکومتي مسؤلین د وضعیت د کنټرول لپاره لاس پر کار نشي ښایي د هیواد ډېری سیمې او ولایتونه به د طالبانو لاسته ولویږي. وکیلان زیاتوي چې د حکومتي چارواکو د ناغېړیو او مدیریتي کمزورتیاو له کبله هیواد له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او هره ورځ پراخې سیمې او ولسوالۍ یو پر بل پسې د طالبانو لاسته لویږي. کسایی که در وزارت هستند، کسایی که در ارگ هستند، کسایی که در سه قوی افغانستان هستند قدرت داره گوشای خود کر مندازن و مردم افغانستان هر روز به انواع مختلف کشته میشه به اساس بیشتر نه به اساس روابط تعیین میشه. علتش هم است که امروز میبینیم که هر ولسوالی سقوط میکنه. اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه یک سال بعد احتمالاً چند شهر بزرگ به دست حکومت باقی بانه و دیگه شهرها را طالبان به دست بگیرند. اگر امی بی‌تفاوتی، اگر امی ضعف مدیریت در حکومت دوام بکنه. په ورته مهال عام افغانان هم روانو ناامنیو سخت اندېښمن کړي او پر حکومت غږ کوي چې د امنیت د ټینګښت په موخه د کوټلي ګامونه اوچت کړي. دوی د غراض له ښکېلو غاړو هم غوښتنه کوي چې نور د جګړې ته د پای ټکی کیږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې حل کړي. حالت روز به روز خراب شده میره، کس آرام نیست، کس آزاد گشته نمیتونه. خواست ما از حکومت همی است که یک ذره کوشش کنه و از یک راه صلح را بیاره به یک طریق تا ما مردم فرار نکنه از وطن و مردم در وطن خود باش آرام زندگی کنه با صلح و با امنیت. طالبان او دولت باید نور په خپلو کې سره کینی او وضعیت لدی نور خراب نشي. موږ ځوانان دي دو طرفه چې شهیدانیږي او موږ خپل ځوانان او امنیت خراب ده ځوانان له لاسه ورکو باید نور وضعیت لدی نه بدتر نشي. ملي دفاع وزارت بیا وایي چې امنیتي ځواکونه په موقته توګه په دې وروستیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه له ځینو سیمو په شا شوي دي خو دوی به ډېر ژر د نوي پلان له مخې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. په مخامخ جګړه کې د طالب ملا په کلکه ماته شوې ده او ځینې سیمې چې په دې وروستیو کې د دوی په ولکه کې لوېدلې دي دا د امنیتي ځواکونو د هغې برنامې یوه برخه ده چې د خپلو خلکو د ځان ساتنې او دوی ته د تلفات د نه رسېدو په موخه من کړي دي او په دې سیمو کې به طالب د محدود وخت دپاره شتون ولري دوی له دغو سیمو شړل کیږي. د جګړې له شدت او ناامنیو سره جوخت تېره ورځ په دوحه کې د سولې د دواړو مذاکراتي ټیمونو مشرانو او یو شمېر غړو هم خپل منځي ناسته کړې ده. د سولې وزارت چارواکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ په دې ناسته کې د سولې خبرو پر چټکتیا او د مذاکراتو پر اجنډا هوکړه شوې ده. تیر ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوي د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د مذاکراتو د بهیر پر چټکتیا او اجنډا باندې تفاهم وشو. د جګړې او سولې په تړاو د څرګندونې داسې مهال دی چې په تېرو 2 اونیو کې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې د سختو جګړو او نښتو له کبله له لسو ډېرې ولسوالۍ سقوط شوي دي.